او دردونه چې د دې تعلیمي بهیر په دوران کې ګاللي او تیر کړي دي په خپل دربار کې قبول کړي. الله جل جلاله دې هغو اساتذو ته چې د دوی سره کوشش کړی دي، محنت کړی دي او دوی آماده کړي دي، هغوی ته دې الله جل جلاله ډېر اجر ورکړي. الله تعالی دې د نورو داسې ځوانانو د روزلو توفیق هم ورکړي. محترمو، تاسو چې نن فارغېږئ او تر دې فراغت مخکې مو کومې زده کړې کړي دي، دا د یو ډېر لوی او سپېڅلي هدف لپاره دي. موږ او تاسې چې میاشتې میاشتې کلونه مختلف تدریبونه کوو، کوششونه کوو، زده کړې کوو، اسلحې زده کوو، غټې او وړې، همداسې نظامي تکتیکونه زده کوو، دا د دې دپاره دي چې موږ او تاسې د دې پاک سپېڅلي اسلامي نظام حفاظت وکړو. موږ او تاسې د مسلمانانو د دې پاکې خاورې څخه ساتنه او دفاع وکړو. دا ډېر یو لوی او سپېڅلی هدف دی. د دې هدف د لاسته راوړلو دپاره ګورئ موږ او تاسې ډېرې پرېمانه قربانۍ ورکړي دي، ډېر تکلیفونه ګالل سوي دي، ډېر زحمتونه کښل سوي دي. دا د همدې هدف دپاره مخکې د دې دپاره دا کوشش کېده، دا قربانۍ ورکول کېدلې چې داسې یو نظام الله جل جلاله موږ ته راکړي او هغه اشغالګر چې هېواد ته راغلي دي هغوی د دې هېواد څخه ووځي، هېواد مو آزاد سي. د تیرو سپېڅلو شهیدانو د پاکو وینو په برکت د زخمیانو، بندیانو، کونډو او یتیمانو د آهونو، تکلیفونو او ستړیاو په برکت الله جل جلاله موږ او تاسې ته داسې نظام را په برخه کوي چې نن یې موږ او تاسې شاهدان یو او ورباندې ویاړو. نو د دې نظام ساتنه همداسې لوی تکلیف غواړي، لوی روزونو ته، لوی تعلیماتو ته، ستړیاو ته، قربانیو ته اړتیا او ضرورت لري. نو تاسې به تر دې وروسته هم په دې عزم کې مستحکم یاست او د ژوند تر آخري ثانیې پورې به د دې عزم څخه نه شاته کېږئ. د کوم عزم پر بنیاد چې تاسې دا زده کړې کړي دي فارغه کېږئ او دې ځانګړو ځواکونو ته مو نوملیکنه کړې وه. تاسو به د هېواد د ټولو مجاهدینو، ټولو سپېڅلو ځواکونو، هغه که په استخباراتو کې وي، که په وزارت داخله کې دي، ملي پولیس او ځانګړي قطاعات، او که ملي اسلامي اردو ده، د ټولو سره وژه په وژه د دې نظام په ساتنه کې او د دې ولس د امنیت په ساتنه کې او د دې پاک او سپېڅلي حریم څخه د دې هېواد د دفاع دپاره همیشه حاضر یاست او د هیڅ راز قربانۍ څخه به دریغ نه کوئ. ولس ته اطمینان ورکوو چې دا ځوانان دا چې نن فارغه کېږي دا ستاسو د سر مال او عزت د ساتنې دپاره دي. دوی به ستاسو سرونه، مالونه او عزتونه ساتي. دوی به ستاسو په مخ کې هر خنډ ته ځان اچوي او د هغه خنډ به ستاسو د مخه څخه لرې کوي. تاسو ته د هر متوجه خطر په مخ کې به ځانونه ډال ګرځوي او ستاسو ساتنه به کوي. دا په یو ملي روحیه سمبال فوز او ځانګړي کمانډوي ځواکونه دي.
دا په اسلامي روحیه سمبال دي، دا په آزاده او حره فضا کې روزل سوي دي، دا په اسلامي او مسلکي زده کړو باندې سمبال دي، دا په عقیدوي زده کړو باندې سمبال دي، دا به تاسو ته شیرازي راوړي، دا به ستاسو ساتنه کوي، دا به ستاسو د هیواد ساتنه کوي او دا به ستاسو دپاره د خوشحالۍ، سوکالۍ او کامیابۍ سبب وي انشاء الله. درڅخه غواړو چې په هر پړاو کې په هر حالت کې ملاتړ وکړي، تر شا یې ودرېږي او لاسونه ورسره ورکړي، تر څو د هیواد، دین او وطن دشمنان مو هیڅکله ونه کړی سي چې زموږ او ستاسو هیواد ته ضرر ورسوي، زموږ او ستاسو امنیت را خراب کړي، زموږ ستاسو خوشحالي راڅخه واخلي. که د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د دې خپلې مسلمان او مجاهد اردو پولیسو او ځانګړو ځواکونو تر شا ودرېږي، ملاتړ یې وکړي او همکاري ورسره وکړي، انشاء الله چې زه د الله جل جلاله په نصرت سره دا ضمانت درکوم چې په هیڅ وخت کې به هم زموږ او تاسې هیواد بیا ناخوالو او مشکلاتو ته ورونه ګرځي. دې ځواکونو او دې اردو او دې مسلمان او مجاهدی اردو دې کمانډوي ځواک دا عزم کړی دی، دا اراده کړې ده چې تر څو یې په وجود کې ساه وي، تر څو یې بدن د شور وي، تر څو یې په بدن کې توان وي، دوی به ستاسو څخه ساتنه کوي، ستاسو د عقیدې څخه به ساتنه کوي، ستاسو د عزت څخه به ساتنه کوي، د دې اسلامي هیواد د سرحداتو څخه به ساتنه کوي او هیڅ کله به اجازه نه ورکوي چې کوم اشغالګر بیا راسي او زموږ او ستاسې هیواد اشغال کړي او یا کوم د پردیو غلامان د امنیت په اخلال کې هڅه او کوشش وکړي. د ټولو مشکلاتو مخه به انشاءالله نیسي، توانیږي به انشاءالله د الله جل جلاله په نصرت سره چې خپلو سپېڅلو اهدافو ته ځانونه ورسوي او په دې عزم کې مستحکم دي. هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابۍ دپاره یا په هیواد کې د اختشاش رامنځته کولو دپاره یوې او بلې خوا ته ډله ډله ګرځي، یوې او بلې خوا ته میلمستیاوې کوي، یوې او بلې خوا ته پوچ و رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی. زموږ د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو تاسو ته غېږ خلاصه ده، ستاسو دپاره به دوی خطر نه وي بلکې ستاسو د امنیت په ساتنه کې به کوشش کوي. ټول هغه کسان چې په زړونو کې شکوک او شبهات لري، ټول هغه کسان چې لا یې شومې ارادې په فکرونو او په دماغونو کې دي، هغوی دې د دې نه څخه دا منفي شان وباسي او خپل هیواد ته دې راسي، د خپل هیواد په شیرازۍ او آبادۍ کې دې برخه واخلي او د دې ځواکونو تر شا دې ودرېږي. دا اصیل ځواکونه دي، دا اسلامي ځواکونه دي، دا ملي ځواکونه دي، دا به هیڅکله ستاسو سره خیانت نه کوي. دا منډې ترړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره څرګندونې دا تاسو ته په ښه نه درځي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکامه سوي یاست، نور به هم خپل رنګ بد کوي، نور به هم خپلې شومې ارادې و ملت ته ښکاره کوي او نور به هم ملت ستاسو څخه متنفر او بیزاره سي، بل به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په دې عزم کې مستحکم پاتې سو، د هیواد د ملي منافعو د دې مسلمانانو د امنیت په ساتنه کې
زموږ او ستاسې د دې اسلامي او شرعي نظام په ساتنه کې تر خپل وروستي حده پورې کوشش وکړو تر څو چې توان ولرو موږ د دې قربانۍ څخه درېغ ونه کړو. الله جل جلاله مستړیاوې تکلیفونه زحمتونه قبول کړه. الله جل جلاله دې آینده توفیق درکړي چې تاسو د دې پاک او اسلامي نظام او د دې مسلمان هیواد د دې مسلمان اولس ساتونکي واوسیږئ، محافظین واوسیږئ او